د مردان چیمبر اسمال ټریډ اینڈ سمال انډستری صدر معزوله خان او صوبه جنت سیکرټري احسان الله بچا لاړه هنن په سمال چیمبر کې یو هنګامي اجلاس وکړل شو چې پکې په ګڼ شمیر ایگزیکټیو ممبران عہدیداران او تغبی او بهر نه راغلي په ګڼ شمیر درنو ملمنو شرکت وکړو په دې موقع صوبه جنت سیکرټري احسان الله بچا معزوله خان نواز مندوري او نومن فقیر هنګامي اجلاس ته په صبر او تحمل باندې زور ورکړو او دا خبره په ډاګه کړه چې انتظامیه به د انصاف تقاضي پوره کوي معزوله خان وی چې په سمال چیمبر کې کومه غیر اخلاقی واقعه مه ته راغلی و نو موږ خلکو ته وایو چې د دروازو لري کولو او دیوالونو وهلو په ځای تاجرانو ته ترکې د لپاره سوچ وکړي ول چې چیمبر د چا ذاتی جدت نه دی موږ دلته د تاجرانو د خدمت تناسیو او دای هم وی چې انتظامیه موږ راپورټ کړه او موږ انتظار کوو چې ملوث کسان خلاف دی اف آی آر وشي او په غیر اخلاقی قدم دی ورته سزا ملو شي دوانه هیر نه بعد د نومان فقیر سراب د طرف نه ماشوم شهرام خان په پیدایش باندې د روټي یو زبردست پارټي وکړل شو چې په تاجر اتحاد او سمال چیمبر ټولو تاجرانو دوستانو په ګڼ شمیر ګډون وکړو او د نومان فقیر د بچی د پاره د نیک عمل او د لوی عمر دعاګانې وکړل شوې دینه بعد تاجر برادرې مشرانو پښتونو سره صدا رنګي وي چې زمونږه د مرګري الحمدلله ډېر ترکړه او پر خلوص مرګري دي او ټول مرګري یو بل سره ډېره مینه لري د هغې وجه هم دا ده چې د مرګرو په خپل ځان نه یو هفته په هفته یو پارټي به کوو یو پروګرام به کوو او یو خو دا ده چې یو میټینګ به هم زمونږ ویکلی کېږي او بل دا چې زمونږ هغه مینه خلوص په دې سره نور هم سیوا کېږي دا نن د نومان فقیر سراف چې کوم زموږ ډېر درنو خوږ ملګری دی تکړه ملګری دی په چیمبر اف کامرس کې او چیمبر اف سمال ټریډرز کې دغه ډېرې هلې ځلې دي دغه زوی شوی دی او ډېره موده پس ول الله پاک زوی ورکړی دی نو نن دا خوشحالۍ د خپله خوشحالي دلته چیمبر ته مونږ لروړه نو ماشوم خو به ګیاسې بانه شي او په هغې هم ډېر زیات خوشحالي وي د هغې خوشحالي هم نه خو ما زه د تاجرانو نه دي ملګري دي ټول به یو ځای شي په یو پلیټفارم به بیا کینو او د تاجرانو ته به دا وښایو چې لکه مونږ ویښ یو لکه وده نه یو که نه نو زموږ دا مقصد هم دی او روټۍ خو یو بانه شي پکې د روټي نه خو بیا د خپل ملګري بیا به جرمانه کوي دا خو د شهرام خان راغلی دغه په خوشحالۍ کې ده او خوشحال دی نو خپل ملګري هم ځان سره خوشحالوي او تاسو ټول ملګري هم راغوښتي نو زه ګپ شپ به مو لګي او بس ککې راغلی دی وي د چیمبر صدر راغلی نو ما دا خو ایماندار ولا خو د دوه ورځو نه صبر ورته لګو کې دا چیمبر ودان دی دا بلډینګ چې ودان دی یا دلته دا دویم ګروپ ملګري چې ناست دي نو دا زمونږ د ګروپ برکت دی دا د احسان باچا برکت دی چې دی نن په دې چیمبر کې ناست دي او هلې ځلې کوي او دا مو درخواست کړی دی ټولو ته چې موږ خپل ملګرو جذبات ډېر په مشکله کابو کړي دي او د هغې وجه هم دا ده چې ډېر زیاتې شوی دی ناروا شوی ده دا فلور زمونږ د دې چیمبر دی د سمال چیمبر دی جي ورسره د ومن چیمبر دا موږ شریک یو دواړه دا په یو ډېر لوی جدوجهد موږ ته میلاو شوی الحمدلله د هغې ټول ریکارډ موږ ډي صاحب ډي آی جي صاحب ټول ته پیش کو د ومن چیمبر چې کوم مسله ده د هغې خبره به سرجي هغې په خپله کوي د هغې خپله خبره ده د هغې چې څه قانوني حیثیت او تقاضا ده ابه کوي تاسو دا موقع لیدلې دا ځای زمونږ دی د دې چیمبر دی او دا حال چې کوم دی دا مشترکه دی دې کې موږ روټۍ چې او داسې میټینګونه چې کوو په دغه شپه باندې د دې دا دروازه دا ماتول د شپې راتلل چې زه وایم چې دا به څونه په دې سخته او د دې به څه سوچ هغه یې کړې ده او الحمدلله سهار بیا معزالله خان زموږ د چیمبر سمال ټریډ اینډ انډسټري صدر راغلی دی بیا چې په موقع کتلې ده هغه موقع سره مناسبت سره چې اقدام و هغه په هغه ټایم کړی دی بیا موږ ته فون شو او زموږ سیکرټري اطلاعات ته دی الله تعالی ډېر عمر ورکړي لالي بیا هغه اطلاعګانې کړې وې دا ټول مشران یې خبر کړي موږ چې دلته رالو ماحول ډېر زیات کشیده او زموږ ملګرو هم د هغې په ایکشن کې ریاکشن کول غوښتل اوس دلته که دا مسلې دا شانته راځي نو خدمت په زما په خیال باندې ونه کړی شي ځکه چې خدمت په ته څنګه وکړي ته لانجې ختمې که ته به دروازې غورځې که ته به دیوالونه غورځې نو که دا زه یو خبره پکې یو لیټر ما ته پرون راغلی ده ښه خبره نه ده وایي چېرې زه د چیمبر څه شی یم دی لاړ یم که څه شی یم لکه زه یو خبره کوم چې دا چیمبر چې کومه دی دا د سرکاري یو اداره ده
او دلته دا پرایویټ دفتري دي دا د چا د پلار نه دي زه د تحصیل ناظم وم بس هلته چې زما ټیم برابر شو کورسۍ په هغه ځای پاتې ده نه پورې ما لا لیدلې نه ده چې د تحصیل ناظم چې دی نو هغه نو زه دا خبره کوم دا سپک الفاظ کمي دا دې څوک نه وایي باچا صاحب یو خبره وکړه چېرې زمونږ داسې ولې لکه د اسمال انډسټري او د اسمال ټریډر دا ولې داسې مخکې روان دی نو دا خبره دی کې د جنگ څه سوال نشته دی کې د خفګان څه سوال نشته دوی د خپل اکټیویټي برابر کی او خدمت خپل وکي ان شاء الله چې دا به خدای پاک دوی لم د عزت ورکي ذکر دی دا چیمبر چې دا اټانیمس باډي دا نه زمون جاګیر دی نه د دې جاګیر دی سمال انډسټري چې منظور شوی نه قانوني تور منظور دی کو برم منظور شوی نه قانوني تور منظور دی خدا که مرکات چې د کې د شپې راځو د بل ځکه دیوالونه وا لکه دا ډېر مناسبه خبره نه ده او چې بیا نه رانی نو هغه قبضه چې څوک والي نو کم از کم چې ولاړ خو چې موږ غورځولې چې کم از کم پته خو ته وکنه لکه نرتوب هم دې ته وایي چې ته رالې او چا ځای قبضه کړو بیا به ولاړې نو بیا خدا نه چې تا منډه کړو تښتېدلې خواله نه راځي موږ دې ته وایو چې سم شي او دا بل ورځ چې دوی کوم حرکت کړی دی نو دا ډېر زیات قابل مذمت حرکت دی دا نه و په کار ځکه چې یو کار په خبرو باندې کېږي نو هغې کې لکه هسې بیسته چې کوم دی نو لانجې نه دي راوستل په کار خو بیا هم چې دی نو هغه جواب چې دی نو هغه زمونږ د اسمال چیمبر صدر چې دی حاجي معزالله خان صاحب او د دوی ملګرو احسان باچا دي ډېر په ښکلې طریقې باندې ورکو اوس په دې کې دغه کومه کمیټي چې جوړ ده نو هغوی به چې کوم دی نو دا مشران دي ټول د مردان نو دوی به چې کوم دی نو انشاءالله دا خبره لکه مثبت طرف ته وړي بلکې موږ دا وایو چې یو خوا موږ تاجر چې کوم دی نو دا خو د امن یو پیغام دی تاجر په خپله چې کوم دی نو د امن یو علمبردار دی کله چې تاجر رونه په خپل منځ کې داسې ټسل واخلي کله داسې چې کوم دی نو هسې په ملک کې افراتفري ده سیاسي قوتونه چې کوم دی نو هغه د حکومت سره تر مخه شوي دي په هغې حالاتو سره چې کوم دی نو زمونږ تاجر برادري ډېره زیاته متاثره کېږي وختاً په وختاً کله شټر ډاون کله چې کوم دی نو هړتالونه نو زمونږ دپاره خو دا یو اپشن دی چې موږ تاجران خپل منځ کې متحد او متفق یو نو زمونږ به انشاءالله چې کوم دی نو د هغې به چې کوم دی نو ډېر ښه اثري